تیرو حکومتو د ظاهر خان او داود خان د وختو څخه زما په یاد دي چې دلته فکر کوي چې که موږ د دغه الینګار د اوبو څخه یو د دې لغمان د خلکو لپاره د معیشت لپاره یو څه شو لكن اضطرابات وانقلابات ومشكلات اوس الحمد لله دا فرصت میسر شوی دا د دغه ځای څخه سربنده سوه دا د خیره پروژه شروع کیږي او دغه اول برخه به 6.6 کیلومتره ځي دا به 15,000 هکتاره مځکه پاتې نه وي او هغه ځمکو ته به اوبه منظمې کوي چې اوس هم شته خو منظمې نه لري تر دې وروسته به بیا یو بله مرحله هم دا راځي چې هغه به 14 کیلومتره دا کانال اوږدېږي او ورپسې به بیا بله مرحله یې هم وي چې دا کانال 6.4 کیلومتره اوږد او ورپسې بیا 9.6 کیلومتره نور اوږد دا یو لویه پروژه ده مجموعاً به انشاء الله تعالی دا ټوله 100,000 جریبه مځکه په لغمان کې تر اوبو لاندې دي دا یو عظیم کار دی په دغسې یو ملک کې په دغسې یو کې چې مځکه کمه وه نفوس یې ډېر و د هر چا ته یو جریب نیم جریب 2 جریبه مځکه په دې لغمان کې سره ده خو دا اوس به ورته 100,000 جریبه اضافي مځکه به پیدا کېږي دا ډېر لوی کار دی